سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. زه احمد شاه هوتک یم، امیګریشن کنسلټنټ د کالیفورنیا په سټیټ کې. ډیری شمېر هیوادوالو موږ ته ټلیفونونه کړي وو او یا هم پیغامونه استولي وو. یوه پوښتنه چې ډیرو دوستانو پوښتلې وه هغه دا وه چې ما د ورک پرمیټ یا ورک اتورایزیشن لپاره درخواست کړی ده. تقریبا شپږ یا اووه میاشتې کېږي چې زما کیس په پینډینګ کې ده او USCIS تر اوسه پورې زما په کیس باندې کوم اکشن نه ده اخیستی او تر څنګه پورې کوم ورک پرمیټ چې را سره ده دا هم په دې میاشت کې ایکسپایریږي. نو زه باید څه وکړم؟ ډیره ښکلې پوښتنه ده. که چیرته تاسو د ورک پرمیټ یا ورک اتورایزیشن لپاره درخواست کړی وي یا مو د ټراول ډاکومنټ لپاره درخواست کړی وي یا مو د اډوانس پرول لپاره درخواست کړی وي یا مو د ګرین کارت لپاره درخواست کړی وي او یا مو هم د فامیلي ویزو لپاره درخواست کړی وي، که چیرته تاسو په کیسو باندې زیات وخت وتلی نو تاسو کولی شئ چې خپل کیسونه ایکسپډایټ کړئ، یعنی د خپلو کیسو لپاره حق اولیت وغواړئ. نو که چیرته تاسو حق اولیت غواړئ د موږ توصیه دا ده چې یا په وکیل باندې ایکسپډایټ ریکویسټ وکړئ او یا هم په امیګریشن کنسلټنټ باندې، ځکه د دې چې کومه پروسه ده هغه ډیره مغلقه ده. نو که چیرته غواړئ چې موږ در سره مرسته وکړو تر څو پورې خپل کیسونه ایکسپډایټ کړئ نو تاسو کولی شئ له موږ سره په 510 950 1450 شمیره اړیکه ونیسئ. مننه.